د خوست امنیه قومندانۍ ختیځ خواته بند شوی سړک رسما د نقلیه وسایطو پر وړاندې پرانیستل شو. د سړک شاوخوا 20 کاله وړاندې د هر ډول ترافیکو پر وړاندې تړل شوی و. خوست امنیه قومندان حافظ عبدالرشید عمري وایي دې ته ورته نور سړکونه به په راتلونکي کې هم د ترافیکو پر وړاندې خلاص شي. وایو چې په خوست ښار کې هر چېرته چې داسې موانع دي هغه موږ انشاءالله لرې کوو چې دوی دپاره لارې خلاصې شي چې د هغې جملې نه د قومندانۍ سړک دی چې 3-4 لارې ورته راوتې دي او د دوهمې حوزې سړک دی. نو الحمدلله په دې کار باندې موږ وتوانېدو چې دغه سړکونه به موږ ټول خلاصوو. ځای پر ځای داسې نور هم شته انشاءالله چې لنډ وخت کې به ټول کار خلاصیږي. نو الحمدلله چې په افغانستان کې مو د امن فضا رامنځته شوې ده. نو ټولو خلکو نه مو دا هیله ده چې موږ سره پوره دوی په دې څنګ تر څنګ ودرېږي چې هغه جنایي پیښې چې کنه وخت نه وخت کېږي په هغې کې انشاءالله موږ پوره کوشش کړی دی او د هغې جملې نه موږ ډېر قتلین نیولي دي. هممهال خوستوال د دغه ګام تود هرکلی کوي. وایي نور ورته بند شوي سړکونه د ترافیکو پر وړاندې خلاص شي. ډېر د ویاړ ځای ده او له اسلامي امارت څخه ډېر خوښ یو چې داسې بند سړکونه یې د هېوادوالو پر مخ خلاص کړل، ځکه یو خو د ګڼې ګوڼې مخنیوی نیسي او بل د لا پرمختګ یو زیری ده، ځکه خوستوال په داسې کارونو باندې ډېر خوښ دي او خوښ. فلحال چې د کوم کار شوی دی د سړکو مقصد د هر ځای خلاص شو، د په ترافیکي پیښو کې ډېره اسانتیا راوړي. مقصد ګڼه ګوڼه کمیږي، د سره د خلکو مشکلات حل کېږي، رسیدګي خپل ځای وظیفو والا خلک چې دي مقصد په کم ټایم کې خپل ځای ته رسیدګي کړای شي. خوست امنیه قومندانۍ تر دې وړاندې هم د خوست ښار بېلابېل هغه لوی او کوچني سړکونه او واټونه چې د لسیزو راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بند پاتې شوي وو خلاص کړي دي.